د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د اوروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال دوري حمل میاشتې 8مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم او ستاسو پام رااړوم څو مهمو خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زاخاروا په یوې مقالې کې چې په کومسومولسکایا ورځپاڼه کې خپره سوې ویلي چې داعش په وروستیو کلونو کې د طالبانو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو مخالفان یې په نشه کړي دي. میرمن زاخاروا په دغې مقالې کې په امریکې تور لګول چې له القاعدې او داعش ډلو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم تېره ورځ د داعش د ملاتړ په هکله د امریکا پر ادرس ځینې تورونه لرل. بلخوا اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې داعش په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال رامنځته سو. ذبیح الله مجاهد داعش د افغانستان لپاره ګواښ نه ګڼي او زیاتوي چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د داعش د ګواښ په ستر ښودلو سره له دې مسئلې د خپلو ځانګړو موخو لپاره کار اخلي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د اسلامي امارات د 24 چارواکو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په تور نوملړ کې دي. د اسلامي امارات ویان یو ځل بیا د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او اروپایي ټولنې له تور نوملړ څخه د اسلامي امارات د چارواکو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. پر افغانستان د اسلامي امارات له واکمنېدو د څه باندې 2.5 کلونو له تېرېدو وروسته نه یوازې دا چې د اسلامي امارات د چارواکو نومونه د ملګرو ملتونو له تور نوملړ نه دي ایستل سوي بلکې ډېر سوي هم دي. پر دې سربیره ښاغلی مجاهد پر اسلامي امارات د فشار اچولو تګلاره ګټوره نه ګڼي او له اسلامي امارات سره تعامل د اوسنیو ننګونو د لمنځه تلو لار ګڼي. تر دې وړاندې هم اسلامي امارات له تور نوملړه د اسلامي امارات د چارواکو د نومونو نه ایستل د دوحې له هوکړلیک سرغړونه ګڼلې وه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د پاکستان سوداګري وزارت له مرستیال محمد خرم آغا سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیټي او اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا او بیلابیلو برخو کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. دغه راز دې لیدنه کې د پاکستان د سوداګري وزارت مرستیال ویلي د یادو ستونزو د حل په موخه د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي. ورته مهال دې لیدنه کې دواړو لورو د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا سربیره ډیورند فرضي کرښه کې مسافرو، ناروغانو او سوداګرو ته د اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. او په وروستي خبر کې د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبرپاڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په اړه وروستي راپورونه ناسم بللي دي. ښاغلی مجاهد لیکلي چې له هغه وخته چې د ښاغلي حکمتیار د استوګنې قانوني ستونزه موجود وه نو ټاکل سوي چې په یوه مناسب ځای کې ولې. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.